السلام علیکم ملګرو زه نن غواړم تاسو ته یو داسې ښایسته طریقه در وښیم چې نن څنګه کولی شو په د یو چا د فیسبوک آیډي ورهیک کړو. 100% دا طریقه ملګرو صحیح طریقه ده، ډېره په زړه پورې طریقه ده ملګرو. ما ته ډېرو ملګرو میسیجونه وکړل په میسنجر کې، فیسبوک او واتساپ ټلګرام کې، داسې ډېرو میسیجونه راته وکړل چې څنګه کولی شو موږ د یو چا آیډي ورهیک کړو. نو ملګرو ما هم کوشش کوله چې تاسو ته یو داسې طریقه را پیدا کړم چې ستاسو خوښه شي، یعنې صحیح طریقه وي، غلطۍ نه وي پکې. زه نه ملګري د دې لپاره چې زه سبسکرایب یا لایک وکړم، دې لپاره خالي هسې ویډیو جوړوي. نو ملګرو زه نن تاسو ته په عملي ډول ښایم څنګه کولی شو یو چا د فیسبوک آیډي ورهیک کړو. نو راځئ ملګرو چې ویډیو شروع کړو. تر ویډیو شروع کېدو مخکې که زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن پریس کړئ چې تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته تر ټولو د مخه در ورسیږي. نو راځئ ملګرو چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو تاسو په موبایل کې د سیکنډ لاین په نوم اپلکېشن دی. زه تاسو ته زر طریقه ښایم چې ویډیو اوږده نه شي. سیکنډ لاین په نوم اپلکېشن دی، دا به راډاونلوډ کړئ په پلی سټور کې، نه پیدا کېږي. ما تاسو ته ډسکرپشن کې لینک درکړی، تاسو کولی شئ چې هغه ځای څخه یې په ډېرې اسانۍ سره ترلاسه کړئ. نو ملګرو تاسو به سیکنډ لاین اپلکېشن له ګوګل څخه ترلاسه کړئ، انسټال به یې کړئ خپل موبایل کې. نو چې کله یې مو راخلاص کړو، دلته تاسو نه جیمیل جیمیل غواړي او پاسورډ غواړي. هغه چې کله ورکړو، ما دلته اوس جیمیل ورکړی دی، راخلاصوم. سیکنډ لاین اپلکېشن باندې زه کلیک کوم. دلته ملګرو تاسو وینئ چې ایمیل غواړي. زه د ځان نه یو جیمیل ورکوم، تاسو هم کولی شئ یو ځان نه جیمیل ورکړئ. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. دلته د ځان نه مثلا یو پاسورډ هم ورکوم، کوم یو شي ملګرو زه پاسورډ وکړم. پاسورډ یوزرنیم یې چې غلط راغلی. دغه دی ملګرو، دغه مې ورکړو، پاسورډ ورکوم. افغان 1 2 3 یوزرنیم ملګرو غلط دی. هم چې زه کوسټی افغان ورکوم، کوسټی افغان. د ملګرو دا ساین اپ باندې به کلیک وکړئ، ولږ سرور دی، دا ساین اپ غلط دی. ویډیو لږ سکیپ کوم. ملګرو دلته اوس زه د جیمیل ور دننه کوم. د یو چې د ځان نه یو چې کوم وي، تاسو یو جیمیل ور دننه کړئ. gmail.com ځان نه یو پاسورډ ورکوم. لږ صبر ملګرو، ویډیو نو دغه دی ملګرو، صفحه راخلاص Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. نو ملګرو دغه نمبر زه انتخابوم انشاءالله چې به دی په آی ډي وي. کنټینیو باندې کلیک کوم چې دا نمبر زموږ کې داخل شي. دلته به درځم ملګرو
زه یو کوډ ورته انتخاب کوم 380 کوډ باندې تاسو چې د هر ملک ولایت ته انتخابوئ کولی شئ. ما دلته اوس د یونایټډ سټیټ ولایت انتخاب کړو، امریکا والا. نو دلته ملګرو به د یو نمبر کوم نمبر باندې چې آی ډي وي تاسو کولی شئ په هیک کړئ، او چې کوم نه وي دوباره د نورو نمبر بیا سرچ کړئ. اوس به ملګرو په دې باندې زه کلیک وکړم، کنټینیو نه باندې کلیک وکړم ملګرو. انشاءالله چې په دې نمبر باندې به آی ډي وي. نو دغه د ملګرو زموږ نمبر جوړ شو. اوس په خپل موبایل کې یو بروزر چې کوم بروزر یا تاسو کوم بروزر استعمالوئ په هغه کې به فسبوک را خلاص کړئ. نو ملګرو زه یو سی بروزر را خلاصوم. دلته فیسبوک باندې کلیک کوم. صبر ملګرو فیسبوک ته راوړي. نیټ لږ سلو غوندې دی ملګرو. چې صفحه را خلاصه شي بیا ډېر په اسانۍ سره کېږي. تاسو کولی شئ چې په دې طریقه د هر چا ویډیو ور هیک کړئ. زه ویډیو سکیپ کوم یو وارې. نو ملګرو دلته صفحه را خلاصه شوه. تاسو به په دلته په فرګیټ پاسورډ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو کلیک وکړئ دا ځای کې فرګیټ پاسورډ کې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو. نو ملګرو تاسو به دلته هغه نمبر ورته ولیکئ څو نمبر و. درې سوه شپېته، 350، 350 ملګرو. 22 ملګرو دا به تاسو سرچ کړئ. انشاءالله چې په دې باندې به آی ډي وي د دې نمبر باندې. نو ملګرو دلته دغه دی په دې نمبر باندې آی ډي شته. اوس به موږ لږ صبر ورته وکړو. دلته موږ ته کوډ راشي تر څو موږ آی ډي هیک کړو. لږ صبر ورته کوو ملګرو چې موږ ته کوډ راشي. لږ صبر ورته کوو تر څو موږ ته کوډ راشي ملګرو. دلته کلیک کوم چې موږ ته دا کوډ راولي. ځینې ملګرو تاسو وینئ چې سی ای په نوم آی ډي ده په دې نمبر باندې. زه اوس غواړم د کوډ ماته راشي او هیک یې کړم. دغه دی ملګرو نیکسټ پسې کلیک کوم. اوس به ملګرو لږ صبر ورته وکړو تر څو موږ ته موبایل ته کوډ راشي او دغه آی ډي موږ هیک کړو. ملګرو ویډیو که لږه اوږده غوندې وي خو طریقه هم داسې ښایسته طریقه ده. دغه د ملګرو کوډ راغی 6 او 23 3 ملګرو دغه کوډ دی دغه دی راغی. نو هغه د ملګرو خوشبختانه چې مونږ آی ډي لاسته راوړل. دلته یې ولیکل چې انټر نیو پاسورډ. زه دلته نوی پاسورډ ورکوم. ورته لیکم AFG افغانستان 1 2 3 داسې پاسورډ ورکوم ملګرو. دغه د ملګرو تاسو ولده چې آی ډي موږ لاسته راوړله. دغه فورم باندې کلیک کوم. دغه د ملګرو دی تاسو وینئ چې دا آی ډي ما هیک کړله. تاسو یې خپله لیدی شئ. ډېر یوه ښایسته زبردسته طریقه ده.
تاسو هم کولی شئ چې په دې باندې آی ډي هیک کړه د هر ملک والا وي تاسو کولی شئ په دې باندې آی ډي هیک کړه نو ملګرو دغه زه تاسو ته په عملي ډول ښایم چې دغه آی ډي ما هیک کړله تاسو یې په ویډیو کې مکمله طریقه لیدلی شئ دغه د ملګرو دغه آی ډي ده ما هیک کړه اوس دا اوس تاسو په مخ کې نو ملګرو کوم ویډیو خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ شیر یې کړئ او که تر اوسه مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن پریس کړه چې تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته تر ټولو دمخه در ورسیږي تر بله ویډیو پورې مو په خدای جل جلاله سپارم خدا آباد